زه ځان یادوم زما خور سره زما لور سره که د نکاح نه مخکې څوک د عشق محبت رابطې کوي دا زه برداشت کولی شم که ستا لور سره پښتونه ستا خور سره د نکاح نه مخکې څوک د عشق محبت رابطې قایم کړي دې ته تیار یې تاسو څلورم حرف ح د په نکاح کې څه شی دی ح کې اشاره حلاوت په نکاح کې حلاوت دی په نکاح سره لذت راځي سنو سنجیدگی کے ساتھ په نکاح کې حلاوت مزه په نکاح کې ده خوند په نکاح کې دی سرور په نکاح کې دی او د نکاح د علاج چې چا بل لار اختیار کړه اشاره در کوم وضاحت نه کوم په هغه کې مزه نشته سرور نشته قرآن عظیم الشان په درې موقعو کې د مفتی صاحب شاګرد خو نه کوي الناس باللباس توجه سیم په درې موقعو کې سکون ذکر قرآن کړی دی پهله مقام دا دی الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله تعالی په ذکر کې د زړونو سکون دی دویم دا شپه چې راخوره شي وجعل الليل سکنا په شپه کې سکون دی دریم چې نکاح دې وکړه کنه زیشان مولوي صاحب په نکاح سره زنا ته نږدې شوي یا په نکاح سره یو زنا تا ته را نږدې شوه تو میرے رب نے فرمایا لتسکنوا الیها تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو راحت حاصل کر سکو نو د سکون لار د نکاح لار د سکون لار او د نکاح نه علاوه چا بل لار اختیار کړه وضاحت نکوم هغه کې مزم نشته لذت نشته اور ایجوکیټډ توایم سټوډنټانو توجه غواړم اسلامی تعلیمات یو انګریزي تعلیمات دي اسلامی تعلیمات باندې عمل کوو کو د انګریزي تعلیمات باندې بس اسلامی تعلیمات دا دي لو آفټر میریج لو آفټر میریج کیا مطلب واده بو کې نکاح بو کې چې نکاح وشوه واده وشو اسلام وایي نو د نکاح نه پس به پیار شروع کې بنیاد به نکاح وشوه د نکاح نه پس به مینه شروع کې محبت شروع کې پیار شروع کې دا حیام ده دا پختوم ده دا غیرتم دی دا وفام ده دا اسلام دی پہله به نکاح بیا به پیاری اور انگریزان وایي لو بیفور میرج شادی سے پہلے پیار वादे ला शवे न दी निकाह ला शवे न दा और दी गोली की जारी की मैं मर जावा मैं सदके जावा मैं कुर्बान जावा और इजी लोड दरता हूँ कमा दखीरन बचिया मोर तद इजी लोड कड़ी और ईद की ईद खुरा रवान दिखना तोहफा की दल सर वड़मा तोहफा की दग बचिया पिलार लदी पदी यखने के सादर अगस्ती इस्लाम हुई लव आफ्टर माना चाहता पुसु के गाजी अर्तगल सीरियल बारह के दसवा है मैं द गाजी अर्तगल सीरियल पर बैकग्राउंड की म्यूजिक नहीं म्यूजिक जायज़ थी गाना बजाना जायज़ थी पर इस्लाम की वो है कन जायज़ थी मैं पर बैकग्राउंड की म्यूजिक थी और द गाजी अर्तगल द निकाह नमक के प्रदेश जिने सरा द इश्क मोहब्बत पस मंजर पके मौजूद दिश्ता के निश्ता द गाजी अर्तगल और जिने सर ताल्लुक दागी सुनो ما چې کتل من به راته تا کتل بچي توجه زه خو ججمنټ کوم په نبض لازم اصلاحي معاشره وایم نور اختلاف توجه کته خپه زم ځان یادوم زما خور سره زما لور سره که د نکاح نه مخکې څوک د عشق محبت رابطې کوي دا زه برداشت کولی شم که ستا لور سره پښتونه ستا خور سره د نکاح نه مخکې څوک د عشق محبت رابطې قایم کړي دې ته تیار یې تاسو ووایه کوریج کېږي تیار یې دا د یو اسلام په تاریخ باندې داغ لګول دي څخه دنیا ته څخه چې یو غازی به دا د غازی پجامه داغ دی دا د ارتغل پجامه باندې داغ دی دوی وایي موږ جذبه زده کوو ما وایي راشه که نه 2021 دي د فلمونو نه جذبې زده کوي جذبه قرآن نه زده که حدیث نه زده که توجه ورشه دلته دیوبند مدرسه د هغې نه زده که توجه لہذا اسلام وی لو آفٹر میرج انگریزان وی لو اس یو جملہ غیب بلم ویلے خدا نہ پختو کی وائم نور دو کی وائم خود سمجھو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اس انگریزان وی چلڈرن بیفور میرج پتہ نہیں شد بلا سمت نبی مات پتہ نہیں شد شے بات کس پتہ نہیں سودم طرف تشین دی بیا برستو کی گیا بند کی گی دا قسم خوراکونه ګډوډ کیږي توجه د نکاح دو جهاتونه دي ماته متوجه شیخ خپل منځ کې خبرې مه کوئ کني بس لاک ډاون در باندې ږدمه توجه
نکاح عبادت تی نکاح سنت تی په سنت خبره نه کوم نن په عبادت کوم واده عبادت تی څنګه چې مونځ عبادت تی تلاوت عبادت تی ذکر عبادت تی حج عبادت تی عمره عبادت تی صدقه عبادت تی خیرات عبادت تی درود شریف ویل عبادت تی جهاد فی سبیل الله عبادت تی دعوت او تبلیغ عبادت تی همدغه شانتي واده عبادت تی واده دا خبره بچی خپ په حق ښه واده نو تیز بچی تیز ځکه وایي چې ته لا خبر نه یو دی له دومره له پوښ کړی دی دا دی وینا دی لا مفتي صاحب ته چې عبادت ته مونږ له پوښ توجه واده عبادت ته واده چې واده عبادت دې لپاره لږ دلایل وایم دلایل ځکه چې دیوبندیان یو دلایل ویل نه بیا چو واقیموا الصلاة منز قائم کا دا اللہ حکم دے عبادت دے وآتوا الزکاة ادا کوا دا اللہ حکم دے عبادت دے کتب علیکم الصیام دا رمضان روجی نیوا دا اللہ حکم دے عبادت دے کتب علیکم القتال جہاد کو دا اللہ حکم دے عبادت دے بلغ ما انزل الیک درس و تدریس دعوت و تبلیغ کوا دا اللہ حکم دے عبادت دے فانکحوا ما طاب لکم من النساء نکاح دا اللہ حکم دے عبادت دے وعدہ دا اللہ حکم دے سشے دے دا خبره پخه شوه واده څه شی دی واده اوس راځئ چې دا خبره پخه شوه چې واده عبادت دی نو تا نه تپوس کوم په عبادت کې ګانه بجانه ډنګ ډونګ ډمان ګلوکاران پنکاران اداکاران مس مردان راوستل پکار دي وایي پکار دي په عبادت کې ګانه ما اصلاحي کمیټي جوړه کړې ده 10,000 روپے جرمانه ده اوس مې 5 لاک کړه کم واده کې چې ګانه بجانو شه 5 لاک روپے جرمانه وي امام کې نکاح تر لبم د جرمانه او د علاقې ناظم چیرمن کونسلر کده غانا بجانا والا واده کی شرکت کی دا بم جرمانه لیډریت تکړی توجه لګ معاشره به بدل شي دا خرافات به ختم شي بهایي مرداری پلیتی توجه ما 10-15 سال مخکې دا خبره کړې و چې یو سړی منځ کې یو بل کس ورته ډول وي دا ناروا دي مې څنګه چې منځګزار ته ډول وخل ناروا دي دا شانتي په وادم عبادت دي په واده کې هم ډول غانا بجانا ناروا دي واده عبادت وي واده یو قدم بل خلم خاص تاسو مربوط بیان کوم خو تاسو توجه غواړم موز عبادت دي طریقې موجود ده ذکر عبادت دي طریقې موجود ده حج عبادت دي طریقې موجود ده عمره عبادت دي طریقې موجود ده دعوت او تبلیغ عبادت دي طریقې موجود ده جهاد عبادت دي طریقې موجود ده قربانی عبادت دي طریقې موجود ده نبي وایا واده عبادت دي طریقې واده عبادت دي طریقې پہلے تاوی واده عبادت امام واده عبادت تھی اس وائی واده عبادت طریقے